د آی پی ایل لوبو شاوخوا 10 ورځې تېرې شوې دي. کابو شل لوبې پکې ترسره شوې. نن ورځ آی پی ایل سیالیو په لړ کې د کلکتې نایټ رایډرز او ممبئی انډیانز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. لوبه دا مهال هم روانه ده. کلکتې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې ترسره کړې. د دوی لپاره وینکاتې شایر تر ټولو ډېرې 104 منډې ترسره کړې. د ممبئی انډیانز لوبډله دا مهال توپوهنه ترسره کوي او ډېره چټکه او تر ټولو ډېره خطرناکه لوبه یې روانه کړې ده. نوموړې لوبډلې په شپږو اورونو کې یوازې 22 منډې ترسره کړي او یو مهم لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د دوی لپاره ایشن کشن په شلو توپونو 40 ناسوځېدلې منډې ترسره کړي دي او لا هم خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. په دې سیالیو کې تر دې د مسلې وربشت سیالۍ ترسره شوې دي. راجستان رویالز لوبډلې چې تر دې د څلور لوبې کړې دي 3 ګټلې او یوه یې بایللې ده. د یادو سیالیو د جدول په سر کې لومړی مقام لري. همدارنګه لکھنؤ لوبډلې په 3 بریاو او 2 ماتو سره د جدول په دوهم مقام کې ده. ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان او نور احمد لکھنوال هم پکې دي په 3 مقام کې ده او تر دې دمه په څلورو لوبو کې یوازې یوه لوبه بایللې او 3 یې ګټلې دي. د کلکتې او ممبئی لوبډلو ترمنځ روانه لوبه که کلکته وګټي نو ممکن د جدول په سر څلورو لوبډلو کې ځان راولي. په یاد لیک کې تر دې د مشکر دیوان تر ټولو ښه ځلېدلی دی چې په څلورو لوبو کې 233 منډې ترسره کړي دي. ډیوډ وارنر په 15 لوبو کې 228 او ویرات کوهلي په څلورو لوبو کې 214 منډې ترسره کړي دي. همدارنګه افف ډوپلیسیس په 4 لوبو کې 190 او ऋतुराज گیکویټ په 4 لوبو کې 190 منډې ترسره کړي دي چې په ترتیب سره په 4م او 5م مقام کې تر ټولو غوره توپوهونکي شمیرل کیږي. د توپچونکو په برخه کې بیا انګلیستاني چټک توپچونکي مارکوډ په 4 لوبو کې 11 وکټې اخیستي او د توپچونکو د جدول په سر کې مقام لري. مارکوډ له یو اوږده ځنډ وروسته نړیوال کرکټ ته راغلی دی او ممکن دی خوشبختي وي چې په آی پی ایل سیالیو کې هم ترسره کیږي. مارکوډ د هندوستان په سختو پیچونو هم په 150 او لدی په پورته سرعت سره توپچونه ترسره کړې ده چې ډېرې شمېر د کرکټ مبصرین او مینوال ورته حق حیران پاتې دي. همدارنګه هندوستاني لیګ بریکر جاهل په 4 لوبو کې 10 وکټې ترلاسه کړي دي او په دوهم مقام کې شتون لري. زموږ د افغانانو سرشار اتل راشد خان په یاد لیګ کې په 4 لوبو کې 9 لوبغاړي سوځولي او په 3 مقام کې شتون لري. ورسره څنګ کې ارشدیپ سنگ په 15 لوبو کې 8 او روي بشنی په 15 لوبو کې 8 لوبغاړي سوځولي دي چې په ترتیب سره په 4م او 5م مقام کې شتون لري. په انډیویډوال سکورر یعنی د یو لوبغاړي په توګه د زیاتو منډو په جوړونکو کې وینکاتش آیر لومړی مقام لري. وینکاتش آیر د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبیږي او په نننۍ سیالۍ کې د ممبئی انډیانز لوبډلې په وړاندې په 104 منډو وتوانېده او په انډیویډوال توګه تر ټولو مخکښ لوبغاړی شو. له وینکاتش آیر وروسته انګلیسانی هیری بروک دوهم مقام لري چې نوموړی 100 ناسوځېدلې منډې د همدې کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي دي. شکار داون په 99 ناسوځېدلو، کیګوټ په 92 ناسوځېدلو او ورپسې یو ځل بیا شکر داوان له نورو ډېرې 92 منډې ترسره کړي دي چې 5م مقام له ځانه سره لري. په غوره توپچونکو کې مارکوډ لومړی مقام لري چې نوموړی د 14 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي تر دې دمه سوځولي دي. نوموړی دا کارنامه د روان آی پی ایل سیالیو کې په خپله لومړۍ لوبه کې ترسره کړه. د هندوستان د کورني کرکټ تکړه سپینر لوبغاړي میانک مارکنډي په 15 منډو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي او د توپچونکو د جدول په دوهم مقام کې ځای لري. ډیوډ وارنر، جاس بوټلر او ویرات کوهلي 3 پنځوسیزې وهلي او هیری بروک او وینکاتش آیر یوه سلیزه وهلې ده. مارکوډ یوازینی لوبغاړی دی چې تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځولي دي. نوموړي د 15 لوبغاړو د سوځولو سربیره د ټولو د چټک توپچونکو ریکارډ هم له ځانه سره لري. فیف ډوپلیسیس، نیکولاس پوران او ऋतुराज گیکویټ تر ټولو ډېرې 14 شپږیزې وهلي دي.
ډیوډ وارنر تر نورو ډیري 11 او شکر داوان تر نورو ډیري 9 سلوریزي وهلي دي. شکر داوان تر ټولو ډیري بونډریانې وهلي دي چې 30 دي او ډیوډ وارنر 11 تر نورو زیاتې بونډریانې وهلي دي. د روان کال آی پی ایل سیالیو کې یو شمېر مهم ریکارډونه هم جوړ شوي دي چې موږ تاسو ته په همدې ویډیو کې در بیانوو. افغان ګوګلی ماسټر راشد خان له یو اوږده ځنډ وروسته په آی پی ایل سیالیو کې پرله پسې په 3 توپونو 3 مهم لوبغاړي وسوځول او د یو اوږده ځنډ وروسته په آی پی ایل سیالیو کې د توپ اچونې په برخه کې هټریک ترسره کړ. راشد خان دا کارنامه د کولکتا نایټ رایډرز لوبډلې په وړاندې ترسره کړله. راشد خان په دې لوبه کې په لومړي توپ باندې انډر جاسل، په دوهم توپ سنیل نارین او په دریم توپ باندې شردول ټاکور وسوځول او له مخې یې پورته کړل. دا په روان آی پی ایل سیالیو کې لومړنی هټریک و چې د راشد خان له لوري ترسره شو. هری بروک له جوس بټلر او جون برسټ وروسته دریم انګلیسانی لوبغاړی شو چې په آی پی ایل سیالیو کې سلیزه ووهله. نوموړي د دې ریکارډ سربیره لومړنی انګلیسانی لوبغاړی شو چې په ټولو کمو سیالیو کې د هندوستان په غوره لیګ کې سلیزه ووهله. همدارنګه هری بروک لومړنی نړیوال لوبغاړی شو چې په ټولو کمو لوبو کې په آی پی ایل سیالیو کې سلیزه ووهله. د دې ترڅنګ رحمان الله ګربز لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په آی پی ایل سیالیو کې لومړنۍ 50 په خپل نوم باندې ثبت کړه. یو ځل بیا یادوري کوم چې همدا مهال د آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې د ممبئی انډینز او کولکتا نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د کولکتا نایټ رایډرز لوبډلې له لوري د 108 منډو هدف د ممبئی انډینز لوبډلې په وړاندې وټاکل شوی دی. ممبئی انډینز لوبډله دا مهال ډیره زیاته چټکه روانه او په خپل لومړی شپږو ورونو کې د یو لوبغاړي پر سوځېدو سره یوازې 2 یا تر ټولو ډېرې منډې ترسره کړي دي. خوږو لیدونکو د آی پی ایل د لومړیو 10 ورځو راپور همدا و. تر بلې نوې ویډیو مو لوی الله مل شه.